الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باب الماء الدائم. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. دی منار د اسلامی راډیو قدرمنو عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د منار راډیو د سپیڅلی لار درنو عزتمندو اوریدونکو، دا چې موږ او تاسو د خبرونې د لاندې د سنن نسائی حدیث اورو، هغه کتاب الطهارت کې باب الماء الدائم یا باب الماء الدائمی دی باب ته رسیدلی یو چې امام نسائی رحم الله په کتاب الطهارت کې په مختلفو ابوابو کې آداب د طهارت بیانول، چې آداب د طهارت څه شی دي. په هغه آدابو کې آخرنه باب چې موږ ولست هغه داو چې کمی اوبه پلیتې دی شي او کم نشي. نه پای کې د امام نسائی رحم الله اجتهاد چې د حدیث پرانا کې د یو عنوان خودله او باب التوقیت فی الماء، چې په اوبو کې تحدید شته دی چې دومره اندازه وبوي، کله چې اوبه د حجر د چاټیو په اندازه وي نه پلیتیږي. او به ترک التوقیت کې دې خبره وضاحت وکړه چې لږې اوبه هم د نجاست اختلاط د وجې نه پلیتیږي او پایمنې حدیث د اعرابي ذکر کا. اوس دا بل یو ادب دی د آدابو د طهارت نه. هغه دا ده چې کمزې کې اوبه ولاړي، نو په ولاړو اوبو کې سړی باید تشبول ونه کړي چې بیت نعودسم کوي. او پرستو روایت کې براشي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دی په ولاړو اوبو کې تشبول نه کوي چې بیت نه غسل کوي، دا نه دی پکار. نو دا بل ادب د طهارت شو چې اوبه سبب دی د طهارت او د صفایي او د پاکوالي. نو دا نه دی جایز چې یو سړی د اوبو نه غسل کوي او د بکی میتیزي کوي یا ته اودس کوي او پای اوبو کې به دی د اوداسنه مخ کې یا د غسل مخ کې تشبول کوي، دا نه دی پکار. دا حاصل د دې ادب دی چې امام نسائی رحم الله ذکر کړی دی. په دې ارتباط باندې علامه نسائی وایي مونږ ته خبر را کړی دی اسحاق زوی د ابراهیم، هغه مونږ ته خبر را کړی دی عیسی زوی د یونس، هغه مونږ ته خبر عوف را کړی دی، عوف د محمد نه نقل کوي، او هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کوي، او هغه نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. قال رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي: لا يبولن احدكم في الماء الدائم. تشی امتیازی د نه کوي یو کس له تاسو نه په ولاړو اوبو کې، ثم يتوضا منه چې بیا اودسم کوي لاغینا. قال عوف وای، وقال خلاص ویلی دي عن ابي هريره چې هغه نقل کوي د ابو هريره نه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، او هغه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دغه شکل په دغه صورت چې کوم مخکې حدیث ذکر شو. یعنی امام نسائی رحم الله د یو متن د پاره دو روایت نقل کړل، دو سند نقل کړل. به وایي دریم سند سره دریم سند هم د بل حدیث د پاره چې پاولنی روایت کې نه د بول نه راغلی دا خپل الفاظ سره ثم يتوضا منه دا ودس خبره ده. په دې دریم سند کې چې امام نسائی د باب دلاندې نقل کړي نو په دې کې د غسل خبره ده. علامه نسائی وایي مونږ ته خبر را کړی یعقوب زوی د ابراهیم، هغه وایي مونږ بیان کړی د اسماعیل، هغه نقل کړی د یحیی ابن عتیق نه، هغه نقل کړی د محمد ابن سیرین نه، هغه نقل کړی د ابو هريره رضی الله عنه نه. ابو هريره وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا يبولن احدكم في الماء الدائم. تشبول دینه کوي یو کس له تاسو نه په ولاړو اوبو کې، ثم يغتسل منه چې به داغه نه غسل کوي. قال ابو عبد الرحمن وایي امام نسائی كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار. وزما استاد یعقوب وو چې دا حدیث به هیڅ چاته نه بیانو مگر په یو اشرفی په یو دینار. نو حدیث کې دوا ساده مسائل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړل. اول دا چې منع کړی دا چې په ولاړو بو کې به تشبول نه کوي،
چې بیا اودس اراده لري چې دین اودس هم بیا کې، او یا منع راغلی ده د تشو بور نه په ولاړو اوبو کې چې به ته غسل کې. مطلب دا دی چې دغه اوبه اودس او غسل د انسان په ژوند کې ډېر خورا هم څیزونه دي، نو داسې خو څوک نه کوي. د شرب خبره ونه کړله ځکه خبره فطري ده چې یو سړی یو ځای کې تش بول مو کې بیا اوبه نسکي، فطرت د هغې نه انکار کوي او فطرت نه غواړي، نو د څکلو خبره حدیثو کې رانغله. خو د اودس او د غسلو خبره راله، دا دې لپاره چې څوک دا فکر ونه کړي چې زه خو لاسونه په اوبو باندې غوړول دي او بدن غوړول دي، نو دې کې به څه خبره نه وي. نور منع د دې نه راغلی ده مطلقا چې دا نه دي جایز. الماء الدائم مبارک امام سیوطي رحم الله فرمایي الراکد ولاړې اوبه مراد، ثم یغتسل فيه. امام نووي رحم الله په یغتسلو کې د رفع روایت هم نقل کړی چې دا مرفوع روایت دا مضارع مرفوع ده، ثم هو یغتسل. او به وایي چې ابن مالک د دې جزم او نصب دواړه جایز کړی دي، ثم یغتسل ثم یغتسل. تدریوانا تعبیرات په دې لفظ کې صحیح دي. علامه سیندی وایي دائم څه ته وایي؟ الذي لا یجري، هغه اوبه مراد دي چې هغه روانې نه وي، چلیږي نه، ډنو به یا ولاړې اوبه. ثم یتوضأ، او به د اودس کوي. امام نووي رحم الله هم په دغه شکل باندې دغه عبارت ذکر کړي. او علامه سیندی وایي وکانه اشار، شاید چې امام نووي دې ته اشاره کړي چې دا جمله مستانفه ده لپاره د بیان د دې خبرې چې انه کیف یبول فيه مع انه بعد ذلك يحتاج الى استعماله في اغتسال او نحوه. دا په دې کې څنګه میتیزي کوي سره له دې چې دین رسول د ضرورت د اوبو استعمال ته پیدا کیږي د غسل لپاره وغیره د نورو څیزونو لپاره. او بعید من العاقل الجمع بین هذین الامرین، او دا د یو عاقل سړي د عقل نه لري خبره ده چې دا د دوه کارونه یو ځای کی په داسې حال کې چې سلیمه تبع هم دا مستقذر غني، بدی غني، ګندګي غني. دا او تحقیق د علمو په دغه دوانو حدیثو کې. امام نسائی رحم الله د دې باب نرستو یو بل باب ذکر کوي چې هغه د عنوان باب ماء البحر، باب د په بیان د طهارت او د صفایي د اوبو د دریاب. دې باره کې علامه نسائی وایي اخبرنا قتيبة عن مالك، مونږ ته خبر راکړه د قتيبه او هغه نقل کوي د مالک نه، عن صفوان او هغه نقل کوي د صفوان ابن سلیم نه، عن سعيد بن سلمة او هغه نقل کوي د سعيد زوی د سلمة نه، ان المغيرة ابن ابي برده، چې یقینا مغیره زوی د ابي برده من بني عبد الدار، د بنو عبد الدار نه خبره دته خبر ورکړي انه سمع ابا هريره، چې دا اوریدل دي د ابو هريره رضی الله عنه نه یقولو چې فرمایل به سأل رجل، پختنه وکړه یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، فقال ویل سړي یا رسول الله، اے د الله پیغمبره، انا نركب البحر، منګه سوریګو په کشتیو کې، په جازونو کې، په بیړیو کې، په دریاب کې، ونحمل معنا القليل من الماء، لګي وبزان سراخلو، فإن توضعنا به كمن او دسو کو پاغي وبو، آتشنا به مونږ تګي کیګو، افنتوضع من ماء البحر، هيا من او دسو کو د وبو د دریابنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل هو الطهور ماؤه والحل ميتته، یا الحل ميتته، پاکی دی وبداغي او جائز ده خوراک د مړ چیز او د مړ حیوان د هغه. په دې اړه باندې امام نسائی رحم الله فرمایي اخبرنا قتيبة، مونږ ته خبر را کړی دی قتيبه. په دغه سند د امام قتيبه بغلاني چې دغه اوږد سند د حدیث هغه نقل کړی دی، او په اخره کې به فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته فرمایل چې د دریاب اوبه پاکي دي او مړ حیواني دغه خوراک جایز دی. هو الطهور ماؤه، اوبه پاکي دي. الحل امام سیوطي په کسره د حاسره حلال ته ویل کی الحلال. میتته نه مراد خطابی وی او عام رواتم وای چې د دې نه مراد حیوان بحری دی چې کله په بحر کې مرشي، بحر کې مرشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی ته لفظ د طهور استعمال ک. طهور فعول وزن دی
او دا مبالغه د طهارت کې، نو دا معنا د تطهیر ور کوي چې دا سړی پاکي، بیا د سی ور کوي، نجاست په صفاکیږي. علامه سندي وی والاقرب انه اسم لما يتطهر به كالوضوء. طهور دا نوم د داغه شی چې پای باندې پاکي حاصلېږي لکه اودس شو، او د لپاره ډېر نظایر نورم شته. علامه سندي وایي د سړي خو پوښتنه د اوبو کړې وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مړ حیوان په اړه معلومات ورکړل. دې ته وایي فصاحت، دې ته وایي بلاغت. ځکه د هغه سوال کې هغه ته د دې خبرې احساس و چې آیا د دریاب د اوبو د نورو اوبو به فرق یو که به نه وي؟ نو نبی علیه السلام جواب ورکړ چې نه، دې کې فرق نشته دی، بلکې دا دواړو کې اتحاد د حکم دی. که اوبه د کویانو دي او که د چینو دي او که د نهرونو دي او که د دریابونو دي، نو دا ټولې پاکي دي. او نبی علیه السلام ورته داسې ویلي چې نعم، آیا موږ د بحر په اوبو اودس وکړو؟ نو جواب دام کې دی شو چې نبی علیه السلام ته ویلي چې نعم و. نو دلته نبی علیه السلام په جواب کې لږ وضاحت کړی دی، او دا اتناب په جواب کې، دا تطویل په جواب کې، دا په خپل محل کې دی. او په دې کې اشاره ده چې نبی علیه السلام مرشد انسان، مربی انسان او ډېر حکیم انسان و. هغه د یوې مسلې معلومات غوښتل او نبی علیه السلام ورته د دوه خبرو معلومات ورکړ، پې پوهې کړ. باب دی په بیان د اوداسه کې په واوره باندې. مخکې موږ ته اسباب د طهارت بیان شو چې هغه خاوره وه، اوبه وي، اوبه د دریاب منې اودس او غسل کېږي، پاکې دي. اوس حکم د واورې بیانوي چې د واورې څه حکم دی. په دې اړه باندې علامه نسائی فرمایي اخبرنا علي بن حجر، موږ ته خبر راکړی دی علي زوی د حجر، قال هغه وایي حدثنا جرير. په دې اړه باندې علامه نسائی وایي موږ ته خبر راکړی دی علي زوی د حجر، هغه وایي حدثنا جرير، موږ ته بیان کړی دی جرير عن عمارة بن القعقاع، هغه نقل کوي د عماره زوی د قعقاع نه، عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير، هغه نقل کوي د ابو زرعه زوی د عمرو بن جرير نه، عن ابي هريره، هغه نقل کوي د ابو هريره رضی الله عنه نه، قال ابو هريره فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استفتح الصلاه سكت، کله به چې هغه مون شروع کو نو چب شو هنیهتن لږ وخت. فقلت ابو هريره وایي ما ورته ویلې بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة، زما مور پلار دې له تانه قربان شي، اې د الله رسوله ته څه وایي په هغه چپ کېدو کې چې ته چپ کېږي د تکبیر او د قرات په مابین کې، په دغه سکته کې ته څه وایي؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل اقول زوایم په دې سکته کې اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. زه په دغه سکته کې دا دعا ویم چې یا الله لرېواله راولې زما او زما د ګناهونو په مابین کې، لکه څومره چې تا لرېواله راوستې د مشرق او د مغرب په مابین کې. اللهم نقني من خطاياي، یا الله ما پاک کې د ګناهونو نه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لکه څنګه چې سپینه جامه صفا کولی شي د خیرې نه. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، یا الله ما ووینځې د ګناهونو نه، بالثلج په واوره، والماء په اوبو، والبرد په ګلۍ. په دې حدیث کې موږ ته دوه مسائل بیان شو. یو مسله دا ده چې اودس په واوره باندې کېږي، ځکه نبی اسلام ویلي دي چې ما ګناهونه وینځي په واوره، په اوبو، په ګلۍ. نو اوبه او ګلۍ او واوره یو ځای ذکر کړې ده. نو اوبه خو صفا کوونکي دي، نجاست پې صفا کېږي او طهارت پې حاصلېږي، نو همداراز په واوره باندې هم حاصلېږي. او دویم فایده په حدیث کې دا مونږ ته معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تکبیر او د قرات په مابین کې په سکته کې دا دعا ویلې ده چې اللهم باعد بیني وبین خطاياي، لکه څنګه چې نبی علیه السلام په دې سکته کې وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا دعا هم ویلې ده. نو همداراز په دې سکته کې دا دعا هم د نبی علیه السلام نه نقل ده
نو په کار دا ده چې مسلمان او متبع سنت د نبی علیہ السلام دا دعا هم زده کړي او هغه هم زده کړي. نو کله په مانځه کې هغه وایي او کله دا وایي. نو په ټولو احادیثو به عمل راځي. په دې حدیث کې لفظ راغلی دی سکت هنیهتن. هنیهتن امام سیوطي وایي ما قل من الزمان، دا په زمانه کې کمی حصې ته ویل کېږي. هنیهتن مراد په سکوت سره مطلب دلته څه دی؟ علامه سندي وایي مراد په سکوت سره دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهرن د قرآن قرأت نه کو او نه خلکو اورېده، ورنه سکوت حقیقي خو د قول منافي دی چې هیڅ نه ویل. خدا دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه ویل خو پټي ویل. ځکه هغه ورته چې ما تقول فی سکوتک، ته په دې سکته کې څه وایي د الله نبی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه دعا ویم په دې سکته کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سکتې دعا او ذکر دغه صحابي ته وښود. امام نووي رحم الله فرمایي په دې عبارت کې استعاره ده لپاره د مبالغې په طهارت من الذنوب، چې الله ما د ګناهونو نه ډېر زیات صفا کړي او په ما مهرباني وکړي او پاک مې کړي او صفا مې کړي. کرماني وایي په اعتراض کې څوک دا وایي هغه مبالغه په طهارت کې دا ده چې هغه په ګرمو اوبو حاصلیږي، نه په یخو اوبو باندې او نه په واوره باندې. دی وایي زه وایم چې خطابي صاحب ویلي دي چې هذه امثال لم يرد بها اعیان المسمیات. دا مثالونه دي په دې منې اعیان د مسمیاتو مقصود نه دي، بلکې مقصود په دې سره تاکید دی په تطهیر او صفایي کې د خطایا او ګناهونو نه، او مبالغه د هغې په محو کې. او واوره او ګلی چې دي دا خو په طهارت کې مخصوصي اوبه دي او داسې مخصوصي دي چې لم تمسهم الايدي، لاسونه ورته نه دي رسېدلي او استعمال د خرابي کړي نه دي. نو ضرب المثل په دې دواړو باندې ډېر زیات تاکیدي دی په نسبت سره ګرمو اوبو ته. ځکه ګلی هغه اوبه دي چې لاس ته نه دي لګېدلي او واوره هغه څیز دی چې د هغه نه لاس نه دی لګېدلی. نو دا په دې کې تطهیر او صفایي دا ډېره زیاته متأکده ده. او کرماني یو بله وجم دی دپاره ویلې دا وی شاید چې احتمال په دې کې د دې دا وي چې دغه ګناهونه په منزله د اور د جهنم دي، ځکه دغه ګناهونه سړی د جهنم اور ته رسوي. نو تعبیر یې وکړه د هغه د حرارت د اطفا نه چې د هغې حرارت مړ کوي په وینځلو تاکیدن، او بیا پای کې مبالغه کړې ده په استعمال د یخو یخو څیزونو چې هغه واوره ده او ګلی ده. لکه نور روایتو کې سره د ګلی الفاظ هم راغلي دي. دلته دې روایت کې برد لفظ چې راغلی دی محدثین وایي دا په فتحې د را سره حب الغمام د وریځو دانو ته وایي. موږ او تاسو ته ګلی وایو. نو الله زما ګناهونه وینځي په واوره باندې په اوبو باندې او په ګلی باندې. الوضوء بماء الثلج. علامه نصائی رحم الله دویم عنوان یې ښی دی چې اودس په اوبو د واورې هم جایز دی. نفس واوره راواخلي او واوره په دې بدن پسې مږي په دې اودس کیږي، او که چېرته بالفرض واوره ویلي کې او د هغې هغه اوبه راواخلي او په هغه باندې اودس کې هم جایز دي. علامه نصائی وایي موږ ته خبر راکړی دی اسحاق زوی د ابراهیم، هغه وایي موږ ته خبر راکړی دی جریر، هغه نقل کوي د هشام زوی د عروه نه، او هشام نقل کوي د خپل پلار عروه نه، او عروه نقل کوي د بیبي عائشې رضی الله عنها نه. قالت عائشه بیبي فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یقول، او نبی علیہ السلام چې فرمایل به اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، یا الله ووینځي زما ګناهونه بماء الثلج په اوبو د واورې، والبرد او په اوبو د ګلۍ، ونقي قلبي من الخطايا صفا کې زما زړه د ګناهونو نه، کما نقیت الثوب الابيض من الدنس، لکه څنګه چې تا صفا کړي سپینه جامه د خیرې نه، داسې مې د ګناهونو نه پاک کي او د ګناهونو نه مې صفا کي. نو نبي اسلام به دا دعا وغوښتله، وایي کې لفظ د ما راغلی دی. کمې اوبه د واورې او د ګلۍ اوبه نبي علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړي دي. باب الوضوء بماء البرد، باب د بیان د اوداسه کې په اوبو د ګلۍ. اخبرني هارون بن عبد الله، امام نسائی وی ما ته خبر راکړی دی هارون زوی د عبد الله. قال حدثنا معن، هغه وایي ما ته بیان کړی دی معن. قال دی وایي حدثنا معاویة بن صالح، ما ته بیان کړی دی معاویه زوی د صالح. عن حبیب بن عبید، هغه نقل کوي د حبیب زوی د عبید نه.
عن جبیر ابن نفیر هغه نقل کوي د جبیر زوی د نفیر نه قال وایي شهدت عوف ابن مالک زه حاضر شوم عوف زوی د مالک ته یقول چا فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي على میت ما اوریدلی د الله د رسولنا چې جنازه کوله په یو مړی فسمعت من دعائه نو ما واوریدي بعضی دعا د نبی رسول الله وهو يقول چې هغه ویلي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه یا الله دې مړی ته بخانه وکي ته رحم وکي معافي وته وکي واعف عنه عفو وکي لدنا واکرم نزله او د زید ورکته کېدو عزتمن کې واوسع مدخله او پراخه کې مدخله زید نه استو داغي یا واکرم نزله او د خمل مستی وکي عزت وکي یا الله د په مل مستیا کې واوسع مدخله پراخه کې زید داخلي دود د وغسله وینزي د ګناونه بالماء پوبو والثلج پواور والبرد پګلای ونقه من الخطايا وصفای کې د ګناونو کما ينقى الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې صفا کول شي سپینه جامه د خیرینه د حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو فائدہ دا معلومه شو چې هغه په مړي خپل جنازه کوله دویمه دا ده چې مړي ته دعاګانې غوښتي او دعاګانو کې به عزت اخلاص کو د مړي لپاره درېمه خبره ته دا معلومه شو چې دغه کمې دعاګانې په مړي ویلي ناغه پټې نه وي بلکې صحابه به شاته اوریدلې اگر چې د جنازې په دعیو کې د اهل علم مابین کې اختلاف شته دی چې جنازه سریه اولاده او که جهریه اولاده نو بعض اهل علم وايي جهریه اولاده بعض اهل علم وايي سریه اولاده خو غالبا سری جنازه اولاده خود سي سرم نه دی چې بيخي با आवाज نو باسي او داسې جهر هم نه دی چې مخکې به دعا واړي او وروسته به امین ویل کی جهر دا دی چې دعاګانې لږ په زور وي او شاته خلک اوري او شاته خلک به هم دعا کوي مړي ته به دعا کوي او داغه د لپاره به الله نه دعاګانې واړي نو د حدیثو په دې روایت کې د معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې د جنازې صحابه کرامو ته ورولې دي او پای کې څلورمه خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکتفا په یو دعا نه ده کړې لکه موږ او تاسو عام جنایزو کې زموږ عام مولوی صاحبان صرف په دې دعا باندې اکتفا کړی چې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيي الاسلام ومن توفاه منا فتوفاه على الايمان صرف په دې دعا باندې نبی اسلام اکتفا نه کړی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړي ته ډېر زیاتی دعاګانې کړې دي او دا غیر جمله نه دا دعا شوله چې اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس نو په دې حدیث کې مغفرت او د عفو لفظ راغلی او د عفو لفظ دوه ځای راغلی دی وعافه واعف عنه د معفو معنا تجاوز ده چې الله دنه تجاوز وکي نو اهل علم وايي مغفرت مستلزم دی ستر لره سړی ګناه کړی ده خو په ګناه الله پرده واچول نو یا الله ګناونه مې خو کړی دي خو پرده را منې واچي او عفو دې ته وايي چې الله سبحانه وتعالی مکمل د ګناه محو کړي ځکه خو بعض اهل علم هغه وايي د مغفرت او د الله سبحانه وتعالی دو صفات دي الغفار العفو الغفار هغه ذات چې بنده ګناونه کړی دي په صحیفه کې نوشته شوی دي خو پرده په واچي یو سوتوي بخلې می هغه د عمل نامه کې دا ګناه شته دا دې کړی دا دې کړی دا دې کړی دا خو زما د باندې پرده واچول جنت ته ځه او عفو دې ته وایي چې الله ورله دغه ګناه د راجستر نه د عمل نامې نه ورانه کی بیخي ختمه کی دا د عفو معنا ده نه عفو کې په نسبت د مغفرت مبالغه ډېره زیاته ده ځکه خو قدر پشپمنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی عائشه ته ناشنا دعا خودلې و چې عائشه بی د قدر پشپ دا دعا ډېره وایا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا الله ته معافي کوونکی او عزتمن ذاتي نو موږ ته معافي وکي نو د الفاظ خو واضح دي او اکرم نزله او نزله محدثین وايي
د زای زمم صحیح ده او سکونیم صحیح ده. وهو فی الاصل قر الضیف او دا پاسل کې د ملمستیا ته ویل کیږي. واکرم نزوله څه معنا؟ یا الله د په ملمستیا کې عزت وکي، د قدر وکي. الله دا په خپل ملمستیا باندې ونازه در روان دی ربا او لتا سره ملمه دی، نو الله دا په خپل ملمستیا ونازه. واکرم نزوله او یا الله تنگ زه ته روان دی چې قبر دی، دغه تنگ قبر ورته پراخه کا. واوسع مدخله او ګناونه په وبو په واوره په غلې باندې ووینځه او د ګناونو نه صفا کا، لکه څنګه چې سپینه جامه د خیرونه صفا کول شي. سور الکلب باب د په بیان د جوټي د سپیکی. دا بل ادب د آدابو د طهارت نه چې د کم حیوان جوټه پاکه ده او د کم حیوان جوټه پلیته ده. نو حدیثو کې به نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیانو کې چې د سپی جوټه پلیته ده او رسو براشي چې د پښو جوټه پاکه ده. په دې ارتباط باندې علامه نسائی وايي اخبرنا قتيبه، مونږ ته خبر را کړی دی قتيبه ابن سعید بغلانی عن مالک اغه نقل کې د بالزنادنا عن الاعرج او اغه نقل کې د اعرجنا عن ابي هريره او اغه نقل کې د ابو هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا شرب الكلب في اناء احدكم کله چې وڅ کې سپه څخاکو کې سپه په لوخي د یو کس تاسو کې فليغسله 7 مرات پس ودی وینځي غلره و پیری د بل هیڅ لوخي د صفای او د طهارت په اړه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او و پیری انزل ندی ویلی، خود سپی باره کې وزل ویلی دي. نو معلومیږي دا چې د سپی جوټه ډیره زیاته پلیته ده او دا ډیر زیات نجس حیوان دی. اهل علم وایي چې دا دویم نمبر نجس حیوان دی، اول نجس حیوان خنزیر دی او بیا پسې سپی دی. په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ په و پیرو. ابو البقاوی مرات 7 على الصفه و دا عدد چې دی دا صفت د مراتین راغلی دی، خو کله چې اصل مراتین صفت دی او عدد موصوف دی. ابو البقاوی مرات 7 عدد موصوف او مرات صفت، خو کله چې صفت مقدم شو او اضافت مصدر ته وشو ناغه منصوب شو په نسب د مصدر. او بعض اهل علم وایي چې اسم د عدد معدود ته ورکول دې ته ضرورت نشته چې سره په دې کې دومره تکلفات کوي، ځکه د دوانو مابین کې دومره ملابست ته نزدېواله دی چې د خبرو ته کې ضرورت نه پیخیږي. معلومه ده چې په مثل د داسې عادت کې هغه دا دی چې معدود ته اضافت کیږي او دا به څنګه وویل شي دا خلاف الاصل ده. او بیا څوک چې په ظاهر د حدیث عمل نه کوي هغه اعتذار کوي چې دا حدیث منسوخ دی، ځکه ابو هريره راوی د حدیث دی او هغه 3 پیری فتوا ورکړی ده. عمل دراوی په خلاف د مرویات دغه اماره ده او نخه ده د علاماتو د اماراتو د نسخنه. په دې سند کې او په دې روایت کې لفظ د شرب راغله. بل سند د دې باب دلاندې امام نسائی وايي اخبرني ابراهيم ابن الحسن، ما ته خبر را کړی دی ابراهيم زوی د حسن، هغه وی مونږ ته بیان کړی دی حجاج، هغه وی ویلی دی ابن جریج چې ما ته خبر را کړی دی زیاد ابن سعد چې ثابت مولاد عبد الرحمن ابن زید دته خبر ور کړی دی چې دا ورېدلی دی د ابو هريره رضی الله عنه چې فرمایلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، کله چې خلخ کته کې سپه په لوخي دی او کستا سو کې نو ودی وینځي دی هغه لوخي لره و پیری. اخبرني ابراهيم ابن الحسن د بل سندم د دې خبرې لپاره بیانې. ما ته خبر را کړی د ابراهيم زوی د حسن، هغه وايي ما ته بیان کړی د حجاج، هغه ابن جریج ویلی دی چې ما ته خبر را کړی د زیاد ابن سعد، او هغه وايي چې ته خبر ور کړی د هلال ابن اسامه. نو سند تقریبا د حدیث او دغه حدیث یو دی، خود سند په اعلی حصہ کې دلته په دې روایت کې هلال ابن اسامه دی او په تیر روایت کې د عبدالرحمن ابن زید مولا دی. انه سمع ابا سلمہ چې دا اوریدل د ابو سلمہ نه یخبر عن ابي هريره چې خبر ورکړي د ابو هريره رضی الله عنه
عن النبي صلی الله علیه وسلم مثله او نقل کې د نبی رسول الله نه په شان د دغه روایت همدغه هو به دغه روایت او متن هغه په بل سند نقل شوی دی. نو لفظ د ولغ راغی په دې حدیث کې ولغ یلغو علامه سیندی وایي شربا بطرف لسانه او به وسکلی په طرف د جبا او امام نسائی وایي شربا بطرف لسانه. ثعلب وایي هو ان يدخل لسانه في الماء وغيره هغه دا چې د خپل جبه په اوبو کې ور داخله کی په اوبو کې یا بغیر د اوبو نه نور هر شی چې من کل مایع نور مایعات وړي شو وغیره نور څیزونه فيحركه جبه ور نه ایستا اوبو ته او هغه اوبې وخوځولې حرکت یې ولا ورک غړو ته خله نه ایستا غړو ته حرکت ورک. ابن درستوی ورسره دا لفظ زیات کړی دی شرب او لم يشرب سکلی یو کې نه اسکلی خو خله ورخکت کړه ځکه موږ د ولغه مخ کې معنا وکړه پښتو کې چې کله سپیخ په جبه ورکته کې خله ورخکته کې پیوشي ناغه په کار د سړی وینځي و پیری. علی کل حال د حدیث نه د معلومه شو چې سپی جوټه هغه پلیته ده که هر شي کې خلخکته کړه هغه سیز پلیت شو هلوخه پلیت شو هلوخه به ال صفا کیږي چې وزلي ومنځي او رسو ان شاء الله په یو روایت کې دام راشي چې اتمه پیره به په خاور باندې صفا کې الامر براقه ما فی النای ذا ولغ فيه الكلب کله چې سپی یو شی جوټه ک نو دی باب کې امام نسائی رحم الله د دې خبره وضاحت کوي چې دا شی به اړه کدا وبي کدا وړي کدا نور ترکاری هر شي چې او چې سپی پکې خلخ کته کړه دا به نخري څومره خسته دین څومره بهترین دین. امام نسائی وايي مونږ ته خبر را کړ علي زوی د حجر هغه وايي مونږ ته خبر را کړ دی علي زوی د مسهر هغه نقل کوي د عمشنا هغه نقل کوي د ابو رزین نه او د ابو صالح نه او دا دوه به نقل کوي د ابي هريره نه چې دی وايي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي اذا ولغ الكلب في ناي احدكم کله چې خلخ کته کی سپه په یولوخ دی او کستاسو کی فليرقه نو دا دی چپکی دا دی واړی ثم يغسله 7 مرات بلوینزی و پیری فليرقه وادړی نو لوخي کې چې شی و دا به اړه غرزه به اسلام ډیر خسته دین دی تعجب د انګريزانو او د کافرانو په ژوند چې د سپي سره څومره مینه لري او د سپي څومره خدمت کوي د سپي سره په یو لوخ کې خوراک کوي د سپي سره لوبې کوي او دا دومره پلیت حیوان دی دا دومره نجس حیوان دی نو د پلیتانو د پلیتو سره مینه د پلیتانو د پلیتو سره محبتي څوک چې پلیت نه نو پلیت شي نه خوخي زمون فطری تور باندې د سپي سره دومره نفرت دی چې په خوان تیر شي مونږ چې وسه چلو کو او تعجب دی دوی ته چې دوی به سره سوليږي وسره لوبي بکي نو حیوانات دي دویم حیوانات دي او دا خبره تعجب نه ده چې موږ په دې کې تعجب وکړو ځکه دویم حیوانات دي او هم حیوان دي او حیوان د حیوان سره مینه لري که دوی انسانان وې د دوی مینه به د انسانانو سره وي او تعجب دی د دوی په ظلم سپي سره دومره مینه کوي په سپي باندې دومره خوراکونه کوي په سپي باندې دومره خرچې کوي انسانان وژني په مختلفو ملکونو باندې حمله کوي او مختلف ملکونه خپل قبضه د لاندې راولي هلته د مسلمانانو وینې تویي او د مسلمانانو په وینو تویول باندې دوی زړونه یخ نشول دوی ماړه نشول کله د دوی وینې تویي کی نو دا ایمان دی دا اسلام دی چې مؤمن سره به د پلیتیونو نفرت لري. قال ابو عبد الرحمن واي ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمه الله لا اعلم احد تابع علي بن مسهر ما تنه معلوم یو کس شي متابعه کړی د علي بن مسهر په دې قول کې چې فليرقه یعنی نور محدثین دا لفظ د ذکر کړي دی وجنا علامه سیوطی وایي چې حمزه الکنانی وایي انها غیر محفوظه دا روایت محفوظ نه ده. ابن عبد البر وایي لم يذكرها الحفاظ من اصحاب الاعمش کم چې حفاظي محدثین دي او دا لفظ د اعمش د شاګردانو نه ذکر کړي لکه ابو معاویه او شعبه. ابن مندوي لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الا عن علي بن مسهر بهذا الاسناد دا لفظ د نبی رسول الله والسلام نه په یو سند کې نقل نه ده سوا د علي بن مسهر نه چې کوم په دې سند کې نقل ده. حافظ ابن حجر رحم الله فرمایي چې دلته امر راغلی دی په تویولو نو یوازې دلته نه بلکې امر په تویولو هم دغه راز د عطوانه نقل دی او هغه د ابو هريره نقل کوي او روایت مرفوع دی.
ابن عدی وایي پر رفع کې نظر دی، مرفوع نه دی. صحیح دا چې دغه روایت موقوف دی. همدغه شان لفظ د فلیورقه حماد ابن زید د ایوب نه نقل کړي، هغه د ابن سیرین نه نقل کړي، هغه د ابو هريره نقل کړي دی موقوفا، او دغه سند صحیح دی. او هغه روایت دارقطنی نقل کړي دی وغيره. على كل حال خو په دې روایت کې امام نسائی په دې خبر استدلال وکړ چې سپې کم شی جوټه ک هغه شی پلیت شو، هغه به مړی، او کوم لوښي کې چې دا څیز پروت دی، دا شیان پراته دي، هغه لوښي به هم اووه پیرې وینځي. په دې بل باب کې امام نسائی رحمه الله په دې مسله کې یو بل روایت نقل کوي چې پای کې زیادت سره د دې لفظ دی وعفروه الثامنة بالتراب، اتم ځلې په خاورو پاک کوي. او دغه روایت کې د سپو په قتل باندې امر هم راغلی دی، او بعضې سپي ته مستثنا کړي دي. باب تعفیر الاناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، او د وینځلو صفا کولو دغه لوښي کې چې پای کې سپی خوله ورښکته کړي، په څه باندې صفا کول او خړول او سپیره کول بالتراب په خاورو. امام نسائی وایي اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، مونږ ته خبر راکړی دی محمد زوی د عبد الاعلى صنعاني. هغه وایي حدثنا خالد، مونږ ته بیان کړی دی خالد. حدثنا شعبة، مونږ ته بیان کړی دی شعبه. عن ابي التياح، او هغه نقل کوي د ابو التياح نه. قال هغه سمعت مطرفا، ما اوریدلی د مطرفنا. عن عبد الله بن المغفل، هغه نقل کوي د عبد الله زوی د مغفل نه. او هغه روایت کې دا دی عبد الله بن مغفل عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر، یقینا رسول الله علیه السلام امر کړی دی بقتل الكلاب، په وجلو د سپو، چې سپي به مړه کوئ، سپي وژنئ. ورخص او اجازت ورکړی دی فی کلب الصید، په سپي د ښکار کې، والغنم او د ګډو بیزو کې. نبی اسلام اجازت ورکړی دی چې که د ښکار دپاره سپی ساتئ جایز ده، ګډو بیزو دپاره ساتئ، د هغې د چوکیدارۍ دپاره جایز ده. او یو بل روایت کې سره والزرع، امام مسلم په روایت کې سره دا زیادت موجود دی چې والزرع سپی لپاره د فصل چې فصل پې ساتي. او وقال بیا نبی اسلام فرمایل اذا ولغ الكلب فی الاناء، کله چې خوله ښکته کړي یو سپی په لوښي کې، فاغسلوه وینځي هغه لوښی 7 مرات وپیري، وعفروه الثامنة بالتراب، او اتمه پیری خړ کوي، پاکې کوي، ویمږئ بالتراب په خاوره. دې حدیث کې دوه مسلې راغلي، یو مسله د قتل الکلاب د سپو د وجلو، او دویم مسله د هغې د جوټې، او دریم د هغه سپو ساتنه چې پای کې استثناءات نبی اسلام کړي دي. امام الحرمین وایي چې نبی اسلام امر کړی دی په قتل د سپو، د امر منسوخ دی، ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه په صحیح روایت باندې دام نقل دی چې هغه منع کړی ده وروستو د دې د قتل نه، او شریعت مطهره په دې باندې مستقر دی، او امر یې کړی دی په وجلو د تک تور سپي، او دا په ابتدا کې اوس منسوخ شوي دي. امام نووي رحم الله فرمایي د دې نه زیات تحقیق په دې مسله کې نشته دی، او نبی اسلام اجازت ورکړی دی د ښکار په سپي کې، د ګډو بیزو، او د امام مسلم په روایت کې د فصل هم. او درېم مسله دا ده چې جوټه شوی لوښی اووه ځل انځل او اتم ځل په خاورو. نو علامه سیوطي وایي د دې نه معلومیږي ظاهره وجوب غسله ثامنة، ظاهره دا ده چې د اتم ځل انځلې هم واجب دي. دا قول د حسن بصري، د امام احمد بن حنبل رحمه الله دی په یو روایت کې، او د امام شافعي صاحب نقل شوي دي، او خود ویلي دي چې دا داسې حدیث دی لم اقف على صحته، چې زه د په صحت نه یم خبر، خو حدیث د مسلم وغیره په صحیح دی. او بعضو میلان کړی ترجیح د حدیث د ابو هريره ته په دې باندې، خدا خبره کمزوري د علامه سیوطي وایي، ځکه ترجیح ته به الزو چې کله جمع ممکنه نه وي، او چې جمع ممکنه نو ترجیح ولې کې چې جمع بین الحدیثین کې دی شي، په دوه حدیثینو عمل کې دی شي، نو بیا هغې ته ولې ځي. هغه وایي چې سړی د ابن مغفل په حدیث عمل کوي، دا مستلزم دی عمل ته په حدیث د ابي هريره، خو داسې نه ده چې سړی په حدیث د ابو هريره عمل کوي او د عبدالله بن مغفل په حدیث به عمل لازي، ځکه په دې کې زیادت دی پای مني، هغه زیادت پاتې کېږي چې هغه تعفیر تمریغ فی التراب دی، خاورو کې د لوښي خړول او په خاورو باندې صفا کول. او بعضې اهل علم وایي چې اتم ځل شرط نه دی، ځکه بعضې روایاتو کې احداهن لفظ راغلی چې یو ځل په خاورو، نو هغه مخکې وي او که وروستو وي او که په وسط کې وي او که په آخره کې، په هر وخت کې چې جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایات او تعلیمات د سپي د جوټې باره کې. درنو اوریدونکو، په ننني درس کې موږ او تاسو
د طهارت او د پاکۍ او د صفایي په آدابو کې دا زده کړه چې په ولاړو اوبو کې به تش بول نه کوو چې بیا وروسته د هغې نه اودس کوو یا غسل کوو. بل هم د دریاب د اوبو په هکله باندې حکم زده کړه چې د دریاب په اوبو باندې اودس کیږي او به یې پاکې دي. بله دا ده چې اودس په واوره هم کیږي، د واورې په اوبو باندې هم کیږي او د ګلۍ په اوبو باندې هم کیږي. او بل هم د سپي د جوټې باره کې دا زده کړل چې کوم لوښي کې سپي خوله ښکته کړه چې څه شی په دغه لوښي کې پراته دي هغه هم واړوئ او دغه لوښی 7 ځل وینځئ، 8 ځل یا 1 ځل د هغې نه په خاورو باندې هغه صفا کوي او په خاورو د هغې صفایي وکوي. او اوس هم تحقیق دا ثابته کړې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دپاره خاوره ولې ویلې ده؟ ځکه دوی د سپي جوټه شوی لوښی په عصر جدید کې په مختلفو صابونونو او شامپوګانو وینځلې، خو دغه میکروب دغه لوښي نه ختم شوی نه دی. او کله چې هغه لوښی په خاوره باندې وینځلی دی نو د هغې هغه میکروب ختم شوی دی. دې کې اشاره ده اعجاز د نبوت ته چې د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت معجز دی او ټول بشر د دې نه عاجز دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو درنو اورېدونکو ته د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله پر روانه خپرونه کې به د پیشو د جوټې باره کې او باقي نور مسائل به هم انشاءالله د الله فیضا او د الله په توفیق زکو. وقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. 93 یو څپه